تر اوسه مو د فوټو د بیک ګراوند د ریموف لپاره د بیک ګراوند اریزر اپلیکیشن څخه استفاده کوله، خو غلط. په دې اپلیکیشن کې کله چې موږ یو فوټو جوړو نو زیات وخت به یې نیولو، د هر فوټو بیک ګراوند به یې ریموف کولو نه. که چیرې د کوم فوټو بیک ګراوند به یې ریموف کړو نو کوالټي به یې خرابه وه، غاړې به یې چړې. خو د پیکسارت اپلیکیشن په واسطې سره تاسې کولی شئ چې په یو کلیک سره بیک ګراوند ریموف کړئ. طریقه ډیره زیات اسانه. شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. دا ویډیو د نورو دوستانو سره حتما کولی شئ چې پیکسارت اپلیکیشن تاسې له پلی سټور او اپ سټور دواړو څخه ډاونلوډ کړئ. د ویډیو په ډسکرپشن کې به ما د دې اپلیکیشن لینک هم ورکړی، کولی شئ د هغې ځای څخه تاسې هم دا ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو اوپن به یې کوئ. پرې مثبت علامه کلیک وکړئ. هر فوټو چې تاسې خوښې غواړئ چې د هغې بیک ګراوند ریموف کړئ هماغه له سره راواخلئ. اوس مثلا ما دا فوټو راواخیستو، لاندې وګورئ او ریموف بي جي آپشن باندې کلیک وکړئ، یعنې ریموف بیک ګراوند. د بیک ګراوند اریزر اپلیکیشن هغوی باندې چې موږ نه زیات وخت هم ونیسي، موږ ورسره په عذاب هم شو او د هر فوټو بیک ګراوند ریموف نه کړي. اوس تاسې کتی شئ چې ټول 2-3 سیکنډو کې موږ ته بیک ګراوند کولی شئ چې تاسې دلته بیک ګراوند هم ورکړئ. مثلا زه دا ورکوم، خو باید ستاسې د موبایل ډیټا آن وي. کولی شئ تاسې دا په انټرنیټ سره ریموف کړئ. په ډېره اسانه طریقه بیک ګراوند ریموف کړئ. بیک ګراوند اریزر اپلیکیشن څخه ډېر ښه دی. که چیرې دوستانو ستاسې دا ویډیو خوښه شوې وي نو حتما دا ویډیو سره لایک کړئ، کمنټ وکړئ او له نورو ملګرو سره یې حتما شریکه کړئ.